رکشے والا رکشے والا رکشے والا وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري په 2023 کې ډېر د خوند فلمان کتونکو ته ورکړو. په دې ټولو فلمانو چې نظر واچو، په دې کې زیاته برخه د ډایرکټر ارشد خان غلي. ارشد خان په دا ټول کال کې یعنی په 2023 کې ارشد خان 3 یا 4 فلمان جوړ کو کتونکو ته ورکړو. په دې کې د اخیری فلم رکشے والا دی. ګرانو کتونکو، زما پر څنګ باندې د شوبیز د دنیا یو جرنالیست او په یو څو ټیلی فلمانو کې هم د خپل فن مظاهره کړې ده. د دې جرنالیست نوم دی، د دې فنکار نوم دی زرخیل پېښوري صاحب. زه په خپل پروګرام کې زرخیل پېښوري صاحب ته شراغلاس وایم. السلام علیکم، ستړی مشه. وعلیکم سلام عظیم بھائی، ستا ډېره مننه. تاسو د راغلو، تاسو ویلو مونږ چېرې ملاقات به وکړو. بیا ستا د چینل وطن چینل د هغوی د مینوالو د کتونکو ټولو زه شکریه ادا کوم او ټولو ته د مینې نه سلامونه وایم د کیمرې په دغه سترګه باندې. د رکشے والا په دې فلم کې یوه ګانه ده، سندره ارشد خان پر شاهد خان او په نسیم پهلوان باندې پکچرایز کړې ده. زه یم رکشے والا. ته څه وایې، د کراچۍ په هره رکشه کې به دا ګانه بجاو شي او که نه؟ د ټولو ناول خو خبره دا ده لکه د شاهد فلم پروډکشن چې کوم دغه دی، دا اداره ده د شاهد فلم پروډکشن، نو د لالا سردار خان خدای بخلي نه راواخله تر نن ساعته پورې د هغوی چې هر یو فلم ریلیز شوی دی او عوام خوښ کړی دی، د دغې وجې نه هر فلم یې لکه مطلب سوپر ډوپر روان وي. ډېر کم فلمونه به یې داسې وي چې لکه هغه لکه مطلب اوسط درجې بزنس به یې کړی، کنې نور ټول فلمونه یې دغه کړي دي. باقي ته خبره کې د رکشے والا ګانا، نو دا لکه د دې فلم ټایټل سونګ هم ورته ویلی شو مونږه چې ولې فلم په دغه نوم باندې رکشے والا، نو دا ټایټل سونګ کې راځي. او دغه ګانا چې دا نو لکه څه ټایم چې دوی د فلم د سټارټ واخیستو، نو غالبا چې د دې ګانې نه دوی په سوشل میډیا باندې لکه د ټیلر دغه کړو. نو ولې نه اوس هم مونږ اورو راورو داسې خلک دي لکه مطلب چې دا ګانا لکه مطلب لګولي یوزبیانو دور دی، ځان ته په رکشو کې لګولي. زه یم رکشے والا، زه یم او ډېر ښه کاوش دی او کامیاب فلم دی. لکه مطلب دنیا هلته پېښور کې وکتلو او ډېرو ملګرو ماته وویل چې یاره که فلم ښه دی دلته به انشاءالله دا په 5 جنوري 2024 کې ریلیز کېږي مسرت سنیمې باندې، نو موږ به ولله ضرور ځو وبه یې ګورو. ولې چې نالیدلي شي باندې سوینا کول دا ښه خبره نه ده. زرخیل وروره دا ماته ووایه، ارشد خان و دې کاوش ته په کم نظر ګوري؟ چونکې ته په خپله جرنالیست صحافي یې او له شوبیز دنیا سره وابسته یې. ارشد خان چې کوم دی نو هغه ګوره لکه د هغه د هر فلم لکه حساب چې وګورې که نه، نو هغې کې به تا ته څه یو میسیج وي. لکه دې نه مخکې دوی فلم ما ایز ا جرنالیست چې کار کولو په شوبیز اخبار نگار کې، نو دغلته 2 فلمونه ریلیز شوي وو. دا خبره په هغې باندې ډېرې هلې ځلې بیا غویمې هم شوې وې. خو چرسي فلم دلته کې چې دی نو مسرت سلیمې باندې ریلیز و، د ارباز خان بل فلم و هغه په دې نشیمن باندې غالبا ریلیز و. خو لکه د دوی کهانی هغه نوم ته به نه ځې چې آیا لکه دا چرسي نوم دی یا لوفر نوم دی یا مطلب نن سبا نومونه هم ټول دغسې را روان دي که نه. خو هغه کهانی ته چې وګورې، هغه دغه ته چې وګورې، نو په هغې کې به خامخا څه ناسم میسیج به ضرور وي. نو ارشد خان همیشه له دا کوشش کړی دی چې لکه مطلب یو ښه شی عوام ته پیش کړمه. باقي دا سوشل حساب کتاب وي فلم کې، لکه په دې کې به تا ته د چرسو ګانا هم میلاویږي، په دې کې به هلکه ټچ د باران او د دغه هم دا اچي. نو هغه لکه د وخت د تقاضې مطابق لکه هغو هغه حساب کتاب وړاندې کوي. ولې چې پبلک هم اخر لکه بعضې
ښه شی سوچ کوي. اول به ذات خود زه خو یم چې لکه مطلب صفا سوتره فلم دی راشي، صفا سوتره حساب کتاب، ډانسونه دې پکې نه وي، دغه دې پکې نه وي چې سړی لکه مطلب کور دننه خپلو ماشومانو سره خپل خپلوانو سره کتی شي، بیټک دننه ګوري را ګوري، نو هغې کې دغی باقي وروستو دور چې کم تیر شوی دور دی نو په هغې کې وګوره لکه پخواني فلمونه د بدر صاحب دي، د یاسمین خان دي، د هغو راواخلي نو هغه دور سره دا فلمونه نه میچ کیږي، ولې چې هغه دور و نن سبا دور چې دی هغه نن سبا بیل دور دی. صحافت ته څنګه راغی او دا شعبه د ځان له خوښه ولېږه؟ دا خبره داسې وه چې زمونږ یو بل رور دی مینه زړه نه مو وته لکه دوا موزي ملګری م دی سلیمان آصف ناز صاحب، هغه د پښتو ډایري به یې لیکله په پښتو فلمونو باندې او ډېر ښه انسان دی، الله دې ول عمر ژوند ورکړي. هغه سره ملاقات خو داسې پیله نه و شوی، خو زما یو بل ملګری و هغه لکه ما سره ګپ شپ لګولو، ما ته وی چې یار ته ځې دا اخبارات ته ګوري لکه دې کې تا ته مطلب څه فایده ده څه میلاویږي؟ ما به ورته یار مې زه دا زما شوق دی مشغله ده. بهرحال شاټ به راشم دې خبرې ته چې صحافت ته زه څنګه راغلم. دا یو حادثاتي غوندې حساب کتاب و. ما چونکې د شروع نه واله تقریبا د 87 نه د فلم دغه سره زما ډېر شوق و د بچپن نه، او بیا ما وی چې یاره زه دې فنکارانو سره به زه څرنګه میلاویږم، زه به دوی سره کینم پاسم څنګه، دوا سلام به ورسره ګپ شپ به څنګه. نو آیا زما چې لکه دغه سلیمان آصف ناز ته ما وکتل چې ما وی یاره دا سړی په پښتو ډایرۍ په حساب باندې دا فلمونه لګي، آیا تم راشه تم داسې یو دغه وکړه. بیا ما ته هغه ملګري ما ته ووی زما مرګري ولی ګوهر نامه د هغه ما ته وی چې یاره لکه مطلب دا خو ډېره مشکله ده چې ته په اخبار کې لکه رپورټینګ وکړې او هغه ما ورته مې ګوره انسان مخکې سوچ لري او ګوري نو هغه حساب ته لکه قدم اوچتوي. نو مې زه په ځان کې څه دغه وینم نو زه به انشاءالله تا ته زه وښیم چې په دغه اخبار په پیج باندې به زما تصویر زما د رپورټینګ سره راځي. او بیا لاړو داسې لکه مطلب نگار اخبار ته چې کوم پاکستان غټ اخبار دی، نگار فلمی اخبار، په هغې کې ما پښتو ډایري ولیکله، خبرونه مې لکه د فلمونو په حوالې سره ورکړل. بیا رنګروپ اخبار و، په رنګروپ اخبار کې مې بیا خبرونه ورکړل. نو دغه لکه زما یو لار و رالم وته. بس د صحافت په ذریعه د فلم سټارانو سره تعلقات راغو او که نه؟ بالکل، ولې نه؟ لکه د بدر صاحب نه واخله، لکه هغه ټایم کې خو خیر د بدر صاحب دی په ټایم کې خو لکه ما صحافت نه کولو، خو د هغه د پس د مرګه چې دی نو په هغه باندې خبرونه مبرونه او دا حساب مې لیکلي دي او هغه اخبارات هم لکه مطلب دا ټول د شوبز چې څومره ملګري لکه دا ګوري نو هغو به دا لیدلي به وي چې په نگار اخبار چا کتلی، د هغې مطالعه چا کړي، د رنګروپ اخبار چا کړي، نو په هغې کې به تاسو یو نوم لیدلی وي چې لکه زرخیل پېښور رپورټ پښتو ډایري. نو د هغې حساب کتاب ته چې وګوري که نه نو انشاءالله تا ته به ستا د سوال جواب به تا ته ستا ملګري مو وي چې آیا لکه مطلب بالکل دا نوم مونږ اورېدلی و. او د پښتو فلم په حوالې سره چې کوم لکه ملاقاتونه د فنکارانو سره ته وي نو د ارباز صاحب سره، شاهد صاحب سره، عجب ګل صاحب سره، محمد حسین سواتی صاحب سره، داسې ډېر دي لکه مطلب کم په د خدای بخلي طارق شاه صاحب سره، اقبال بخاري صاحب سره، ټولو سره د واري ملاقاتونه شوي دي. صحافت په نن سبا جدید دور کې د شوبیز دپاره ګټور دی که نه دی؟ صحافت بالکل لکه مطلب اوس خو د سوشل میډیا دور رالو، یوټیوب باندې چینلې کولاوه شولې، لکه داسې ډېر لکه اخبارات که تاسو وګورئ نو لکه اوس ډېر کم دي. پخوا به لکه اخبارات وو او اوس ډېر کم دي. نو اخبارات اوس ګر سره ختم شو، تقریبا وایه چې ختم شو. یو نگار اخبار شته دی چې لا اوسه پورې چلیږي. فیسبوک نه کار اخلي، سوشل میډیا نه کار اوس اخلي. یا بالکل دغه خبره ده چې لکه په فیسبوک باندې چې کم مواد لکه ستا زړه وغواړي نو هفته به انتظار کولو د فیډریشن والو لکه تنظیمونو والو، ارباز فیډریشن والا، شاهد خان فیډریشن والا، داسې دا نور فنکاران چې کم دي
نو اوس هغه حساب لاړو نو اوس ځان له خپل ایډ جوړ کړي لکه اشتهار جوړ کړي او بس په دغه باندې فیسبوک باندې اپلوډ کړي وروره بس خپل فرینډ ته ورسېد چا سره 2000 فالوور دي چا سره 3000 فالوور دي چا سره 5000 وي چا سره به ډېر وي خو نو لکه هغو دغه ذریعه اوس فیسبوک ته راغله صحافت سره ریلیټډ یې اوس هم نه اوس لکه هغه حساب پاتې نه شو که نه صحافت سره اوس لکه ریلیټډ خو نه یو خو شوق مو لکه اوس هم شته دی په سوشل میډیا باندې بعضې نیم خبرې چې هغه مونږ لکه د فنکار په حوالې سره یا څه دغه راشي نو مونږ یې وړاندې کړو لکه باقي لکه ما دې ته لکه بنیادي دغه ما وله نه دی دغه کړی چې لکه زه به هم دې سره معاش هغه ذریعه زما دا نه ده لکه زه خپل ډرایوینګ کوم په کراچۍ کې ښار کې او باقي لکه دغه هلې ځلې دي ستاسو د وړاندې زرخیل وروره تا په یو څو ټیلی فلمانو کې هم کار کړی دی دا معلومات هم لږ له موږ سره شیر کړه او بالکل ما کړی دی خو ایز مصنف او ایز ډایرکټر مې لکه مطلب ولا کار دغه کړی دی فن مظاهره مې پکې لکه پیش کړې ده خو لکه مطلب په منفي کرکټر کې راغلی یم داسې لکه ایز هیرو دا حساب مې نه دی کړی او داسې لکه اقرار دی اقرار فلم دی هغه زما پیله ډایرکشن و لکه د اقرار په هغې کې ټول لکه کراچۍ والا د ملګري وو یاران دوستان وو او بیا د خان منداخل سره په 2 ډرامو کې لکه یو کې هسې مهمان کرکټر او بل لکه مطلب هغې کې هم د ویلن لکه علي اکبر صاحب دي وو داسې نور ګڼ شمېر ملګري وو لکه په هغې کې مو کار کړی نوم زما دې وخت کې زما ذهن نه د هغې لږ دغه کېږي بخښنه غواړم زرخیل وروره بله خواته به راسو بنیادي طور د کومې سیمې بنیادي زه د پېښور یم پېښور کې بیا د متنوع زاخیلو یم او زمونږ علاقه د داسې پسمانده غوندې علاقه ده د سیاسي خلکو د لاسه هغه تباه و برباد شوله نن موجوده وخت کې هم لکه ستا په دې ریکارډینګ په دوران باندې نن د کال غالبا چې اخیرنۍ د 2023 ورځ ده او یو میاشت وشوله چې لکه مطلب وسه پورې په هغې کې لکه د بجلۍ نظام درم برم دی ماشومان دي واړه دي لکه بوډاګان دي بزرګان دي لکه ټول څوک به بیماران وي څوک به دغه وي حکومتي چارواکو سره داسې نورو د کلي مشرانو سره لکه دا دغه بالکل نشته دی چې یاره آیا دې شي ته مونږ لکه څه سوچ پکار دی چې لکه دا عوام به څه کوي اوبه به د کمې نه راډکوي او دا نور حساب کتاب به څنګه چلیږي اوس خو لا موسم یخ دی دا که چېرې مخې ته لکه مطلب دغه شو ګرمي یعنې وی یا دغه وی نو دا عوام خو به دوی وجلی وی نو دغه زمونږ ازاخیلو علاقه ده دغه سره تعلق لرم ازاخیل پېښور نه بار دی نه پېښور نه لږ معمولي یو 30 کیلومیټر غالبا سیټ ته یو مونږ کلی دی یو کلی دی ځان له زمونږ قوم دی زمونږ غیرتي قوم دی لکه مونږ خپل یو دغه پہچان لرو په خپل وطن کلي وطن باندې او ډېر ټیلنټډ خلک پکې پاتې کېږي زموږ په وطن کې لکه الحمدلله هغه که د فن په شعبه کې کم دي غالبا خو لکه داسې د پاک آرمي شوه ایف سی شوه داسې نورې ادارې چې څومره د حکومتي ادارې دي په هغې په غټه څه ججان پکې شته لکه مطلب زمونږ ښه پړه لیکه طبقه ده پکې ایجوکیټډ خلک پکې پاتې کېږي دلته کراچۍ ښار ته د څه دپاره راغلی عظیم وروره د کراچۍ ښار لکه د غریبو خلکو ښار دی که مونږ دا ووایو غریبانو مور ده غریبانو مور ده او کراچۍ د الله تل آباده لري چې د ټول که کوز پښتونخوا ده که بر پښتونخوا ده څه پوه شوې که ستاسو طرف ته بلوچستان طرف ته شو داسې زموږ خیبر پښتونخوا طرف ته شو دا ټول پښتانه رونه مونږ پکې راغونډ یو څوک څه روزګار کوي څوک پکې څه روزګار کوي نو لکه دا یو دا دی بل زما پیدایش چونکې دی د دې ښار دی کراچۍ نه یا د کراچۍ نه مې پیدایش دی په 1975 کې لکه زه پیدا شوی یم دلته کې نو د دې ښار نه بغیر لکه زما ژوند ډېر په مشکله دلته یاران دوستان بچپن مو تیر شوی دی ټولو سره مینه محبت دوا سلام لکه مطلب دغه نه او بس روزګار دی پکې ډرایوینګ پکې ځان لکو خپلو بچو له پکې رزق پیدا کوو په آخر کې مینهوالو ته څه وایه که د یو څه پیغام په ذهن کې مینهوالو ته به زه دا پیغام ورکړم چې کالم نوی کېږي به او نوی شوی به هم وي غالبا چې تاسو دا ویډیو اپلوډ کوئ نو لکه د ټولو ناول خو دا نوی کال مبارک شه زما له خوا نه د وطن چینل له خوا نه او د دې ټولو ډېره مننه کوو
چې لکه مطلب ستاسو دا چینل باندې زه کمنټس ګورم را ګورم او لکه هغه خلک په کمنټس هم ورکوي وسه پورې بیډ کمنټ پکې ما چېرته ونه لیدلو او زه به اوس هم دا امید لرم چې لکه زما خبرې چې چا اورېدلې وي نو هغه به ضرور دې سره لکه مطلب کمنټس کې به خپله رایې ضرور راکوي چې آیا زرخیل پېښوري دا خبرې غلطې وکړلې او که صحیح وکړلې باقي ستاسو د ټولو ډېره یو جهان مننه دا زموږ چینل سبسکرایب هم کوئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کوئ چې مخ په وړاندې لاړ شي زموږ د پښتو لکه مطلب حساب کتاب دی نو آخره کې به زه تاته د غني بابا یو شعر ووایم چې هغه په دې ډول دی وایي چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي وی ورک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نه وي نو د دې بل سره مراد دا دی چې لکه مونږ به زور لګو چې دا چینل مخ په وړاندې بوځو او زموږ د عظیم بی چې کوم دی د ده د توسط سره نورو داسې نامورو خلکو سره لکه مطلب ستاسو لیده کاته وشي د دوی د چینل په توسط سره په اسکرین باندې ګرانو کتونکو دا و زرخیل پېښوری چې د ده پر ژوند او پر فن باندې م له تاسو سره تفصیلي مرکه وکړه تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی بازار سپارل یاسته د خدای په امان